د شیخ زاید پوهنتون په تدریسي روغتون کې هغه ماشوم چې مور یې له زیږون څخه وړاندې خپل ژوند له لاسه ورکړی و د جراحي عملیاتو په ترڅ کې ژوندی راویستل شوی او د یاد روغتون ډاکټرانو د زیاتو هڅو او کوښښونو په پایله کې ژوند وژغورل شو. د دغه ماشوم پالنه د کورنیو چارو وزیر خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د ځانګړي توجه په اساس په غاړه واخیستل شو او په نغدي ډول یې د یاد ماشوم کورنۍ سره مرسته هم وکړه. یو فیمیل پیشنټ چې د کوما په حالت کې راوړل شو د پیوازانو لخوا د ټولو طبي کومکونو سره چې د مریض صحي وضعیت ډیر سیریس وو په څو دقیقو کې ژوند د لاسه ورکړ. زموږ د نوکریوال ټیم په واسطه چې په هغه کې نسایي او داخله او د جراحي ټیمو ډیر ژر تصمیم ونیول شو او د عملیات ځای ته مریض جسد انتقال او هغه ماشوم چې د مور په ګیډه کې و هغه ورنه راوویستل شو. ماشوم د صحي حالت اوس موږ سره بستر ده، صحي حالت یې ښه ده. د شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون د اسلامي امارت واک ته له بیا ځلې رسېدو سره سم د مسؤلینو په زیاتو هڅو او زیار سره د هیوادوالو لپاره خپلې روغتیایي چوپړتیاوې پیل کړي چې د نسایي ولادي څانګې په ګډون یې ټولې څانګې لکه عمومي جراحي، عمومي داخله، اطفال داخله، رادیولوژي، سوی تغذیې، لابراتوار، فارمیسي، غوږ او پوزه، سترګه، جلدي او واکسیناسیون د 24 ساعتونو لپاره فعال دي. د یادولو ده چې د شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون کې د فعالیت له پیل څخه وروسته زرګونه او پی ډي او داخلي بستر ناروغان تر پوره روغتیا وروسته رخصت شوي او زرګونه لابراتواري معاینات پکې په وړیا ډول ترسره شوي.